کوهینور د هندوستان د مغلو په خزانه کې د نورو قیمتي جواهراتو ترڅنګ یوه قیمتي هیره وه چې په 1839 کې نادرشاه افشار په هندوستان یلغار وکړو نو د نورو قیمتي جواهراتو سره یې کوهینور هم ایران ته یووړه په 1940 کې نادرشاه افشار ووژلی شو او احمدشاه ابدالي چې د نادرشاه افشار یو باوري جرنیل و او هغه له هغه ځایه ځان سره افغانستان ته راوړه د احمدشاه ابدالي نمسی شاه شجاع په 1809 کې د افغانستان تخت نه لرې کړی شو او رنجیت سینګ سره یې پناه واخیسته او رنجیت سینګ ترېنه په خپله پناه کې کوهینور او نور قیمتي جواهرات په زوره وتروړل په 1849 کې د سیکهانو ریاست انګریزانو ته په لاس ورغی او کوهینور هم هغوی ترلاسه کړه